ټیک ټاک هغه آنلاین اپلیکیشن چې اوس وخت کې په افغانستان کې له فیسبوک وروسته زیات کارونکي لري. په افغانستان کې د اپلیکیشن زیات کارونکي نارینه دي چې تر ډیره په کامیډي او اصلاحي ویډیوګانې کې جوړوي او خپروي. خو تازه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا کې د اپلیکیشن او د پبجي آنلاین گیم د بندولو پریکړه شوې ده. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت موظف دی چې د پبجي آنلاین گیم او د ټیک ټاک په نوم اپلیکیشن چې د ځوانانو د ګمراهۍ او بېلارۍ سبب کیږي بند کړي او له دې سره د هغو خپرونو او چینلونو د بندولو هڅه وکړي چې غیر اخلاقي خپرونې لري. د یوې سروې له مخې په افغانستان کې 294,601 د ټیک ټاک اکاونټونه فعال دي چې په ورځني ډول ترې استفاده کیږي. د سروې له مخې د ټیک ټاک زیات کارونکي له 25 تر 40 کلونو پورې عمر لري چې 9.2 سلنه کیږي. خو له 13 څخه تر 40 کلونو پورې ځوانان بیا په افغانستان کې ټیک ټاک اپلیکیشن 9.1 سلنه کاروي. ټیک ټاک په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ ښځینه هم کاروي چې د پورته سروې له مخې 9 سلنه ښځې او 93 سلنه نارینه دغه اپلیکیشن کاروي او خپل فعالیت پکې کوي. د دې اپلیکیشن کارونکي بیا وایي چې کارونه یې فرد پورې اړه لري چې څنګه یې وکاروي او په خبره یې ځوانان باید پرېښودل شي چې خپلې وړتیاوې له دې لارې نورو ته ورسوي. زما په اند دا به کوم مثبت ګام نه وي ځکه وروسته له بندیز څخه هم داسې ډېرې بدیل لارې شته دی چې دغه اپلیکیشن بغیر له کوم خنډه موږ استعمال کړو. که چېرته موږ نورې نړۍ ته فکر وکړو له دغه اپلیکیشنونو څخه ډېری هغه خلک چې فطري استعداد لري کولی شي چې میاشتنی عاید ولري نو هغه تر انسان پورې تړلې ده چې څنګه یو اپلیکیشن استعمال کړي مثبت او که منفي. خو که موږ او تاسې خپل هیواد ته وګورو دغسې پرېکړې هېڅ زموږ د درد نه دوا کېږي. اسلامي امارت به نه دی ویلي چې څنګه او کله به د آنلاین اپلیکیشن بندوي خو ځینې په دې اند دي چې دا پرېکړه مثبت او منفي اړخونه لري خو وايي ځینې ځوانان ترې په سمه توګه استفاده کوي او که بندیږي نو خپله وړتیا نورو ته په سمه توګه نشي وړاندې کولی. ټاک چې په نوره نړۍ کې څه ډول د خلکو د خبرېدنې دپاره د خلکو د ظرفیت لوړېدنې دپاره یا خلکو ته د یو پیغام ورکولو دپاره کارول کېږي. بدبختانه چې په افغانستان کې په دغه برخه کې له ټیک ټاک نه استفاده نه ده شوې. خو پخوا کې بیا د پبجي گیم چې دی چې ډېری ځوانان یې زموږ د لیک لوست نه د زده کړو نه ویستلي دي. تمامه شپه دوی لګیا وي او خپل دغه وخت په ټیک ټاک په پبجي گیم باندې ضایع کوي. نو دلته هم د دغه بندیز یا د دغه گیم بندیز دا د دې موږ هرکلی کوو دا یو نیک اقدام دی. اوس به معلومه شي چې حاکم حکومت به د ټیک ټاک بندولو کې کامیاب شي او کنه. خو وړاندې له دې په جمهوریت کې هم د پبجي گیم د بندېدو ویل شوي وو چې عملي نه شوه. په کراتو مو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت نظر راواخلو خو په دې تړاو له نظر شریکولو ډډه وکړه.